سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. یو ځل بیا له تاسو سره غواړم چې د یو بل چپټر د شروع کېدلو په اړه باندې لنډ معلومات له تاسو سره شریک کړم چې دغه چپټر کې موږ به د برېښنایي جریان هغه مقناطیسي تاثیرات یا اغیزې چې دي هغه به غواړو چې تاسو ته تشریح کړم چې په دې چپټر کې خورا زیات شمېر شیان دي چې مقناطیس مثلا د مقناطیس په اړه باندې دي، د مقناطیس او برېښنا ترمنځ اړیکې دي، د برېښنا په مرسته باندې د مقناطیس رامنځته کول دي، همدارنګه د مقناطیس په مرسته باندې برېښنا رامنځته کول دي. دغه هغه څه دي چې په دغه چپټر کې موږ لولو. نو نن ورځ غواړم چې په همدغه چپټر کې چې هغه څه چې موږ لولو هغه غواړم چې په لنډ ډول له تاسو سره شریک کړم چې تاسو باید د دغه موادو په شیر کولو کې همدارنګه د دغه چپټر تر پایه پورې له موږ سره واوسئ تر څو له دغه چپټر سره عظیمي استفاده وکوئ چې دغه چپټر خصوصا د انجینرانو لپاره، هغه انجینران چې د برق انجینر تازه کامیابه شوي دي یا هم په دوم سیم په اول سیم کې دي، د هغې دپاره خورا مهم ده. په دې کې موږ د برېښنایي جریان مقناطیسي اغیزې څېړو په دې چپټر کې چې په دې کې مثلا خورا زیات نور شیان دي. د مقناطیس په اړه باندې موږ معلومات شریکوو چې مقناطیس څه شی ده، څنګه رامنځته کېږي یا څنګه رامنځته شوی ده. موږ تاسو د هغې اغیزې څېړو چې آیا څنګه کولی شو د مقناطیس په واسطه باندې برېښنا تولید کړو، همدارنګه د برېښنا په واسطه باندې مقناطیسي ساحه تولید کړو چې دا هغه څه دي چې په دغه چپټر کې موږ څه کوو لولو. نو دغه چپټر نه یوازې د انجینرانو دپاره، هغه کسان چې په دغه بخش کې کار کوي د هغې دپاره هم خورا مهم ده او همدارنګه د مکتب د شاګردانو دپاره هم خورا مهم ده، ځکه په 10م سیم یا 11م سیم کې دوی هم یا په 12م سیم کې د مقناطیس په اړه باندې څو چپټر په فزیک کې لري. نو همدارنګه د مکتب شاګردانو دپاره هم دغه چپټر خورا مهم ده، ځکه چې دوی هم په 10م یا 11م 12م سیم کې دوی د مقناطیس اړونده یو چپټر لري چې څو چپټره لري چې په هغې کې خورا زیات شیان دي، شاید دورې دوی ورباندې څه یې نه پوهېږي چې دلته موږ په ساده پښتو باندې په ساده ډول خورا اسانه په اساني سره دوی ته تشریح کوو. نو دوی به له دغه څخه عظیمي استفاده وکوي او دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. نو دغه چپټر خو عموما د ټولو لپاره چې دی خورا مهم ده، ځکه چې موږ مقناطیس په دغه ورځني ژوند کې خورا په زیاتو شیانو کې استفاده کوو، هغه که د برق برېښنایي موټرونه دي، که هغه جنریټرونه دي، هغه که کولر ده، هغه که مثلا هغه موټر یا واټر پمپ ته چې موږ اوبه ورباندې راوباسو، دا هغه څه دي چې په هغې کې موږ څه کوو مقناطیس استفاده کوو. د مقناطیس څخه په استفاده یا کار اخیستنه باندې له دغه څخه موږ تاسو کار اخلو. نو په دغه چپټر کې چې هغه څه موږ لولو غواړم چې په هغې باندې تاسو ته یو لنډ معلومات درکړم نن. نو له موږ سره دغه چپټر تر پایه پورې تعقیب کړئ او دغه چپټر د معلوماتو په شیر کولو کې له موږ سره مرسته وکړئ، له خپل دوستانو ملګري مو را دعوت کړئ تر څو دغه اړین معلومات له دوی سره شریک سي او دوی ورڅخه عظیمي استفاده وکوي. راځم د دغه چپټر په دغه چپټر کې خورا موږ زیات شیان غواړو چې تاسو ته یې تشریح کړو چې په لومړیو کې موږ غواړو چې نن ورځ د دغه چپټر هغه پېژندنه ده یا په بله اصطلاح باندې موږ تاسو ته غواړم چې دغه چپټر په اړه باندې لنډ معلومات شریک کړم. په دې کې موږ د مقناطیس په اړه باندې د مقناطیس تاریخچه ده چې مقناطیس څنګه رامنځته شوی ده او څه ډول رامنځته کېږي او څه خصوصیات لري د فزیک له نګاه څخه، چې په دې اړه باندې به موږ بشپړ معلومات په لومړي ویډیو کې د دغه چپټر تاسو ته وړاندې کوو چې وروسته بیا د میګنیټیک فیلډ ده، یعنې مقناطیسي ساحه چې ده، که تاسو وګورئ دغه مقناطیسي ساحه چې ده موږ تاسو هر هغه چیز چې ده یو خپل حدود لري، یو ساحه لري. که تاسو دغه ځمکې ته د دغه ځمکې جوړښت ته وګورئ دغه خپله یو حدود لري. په دغه حدودو کې دغه ځمکې د جاذبې قوه چې ده هغه که په ژوندي او غیر ژوندي اجسامو باندې عمل کوي یا دغه جاذبې قوه چې ده دغه ځمکه یې په ژوندي او غیر ژوندي اجسامو باندې واردوي. نو دغه جاذبې قوه چې ده د خپل حدود لري. که تاسو وګورئ کله چې تاسو له ځمکې څخه یا د ځمکې له اتموسفیر څخه بهر ووځئ، د ځمکې جاذبې قوه له منځه ځي او دورې به تاسو په اساني سره په فضا کې حرکت کولی سئ، هر لور ته تاسو څه کوئ حرکت کولی سئ چې هغلته ستاسو وزن کمیږي. نو په دې حساب سره چې ده مقناطیس هم همدغسې ده. نو همدارنګه دغه مقناطیس هم چې دی یو بل جذبوي او همدارنګه یو بل دفع کوي.
نو په مقناطیسونو کې دغه خاصیت د څېړلو لپاره مثلا موږ مقناطیک فیلډ ته ضرورت لرو. د مقناطیک فیلډ څه ته ویل کېږي؟ مقناطیک فیلډ همدغه ساحې ته ویل کېږي که چیرې تاسو فرض لکه څنګه چې ما د ځمکې مثال درکړی چې ځمکه د جاذبې قوه لري، دغه جاذبې قوه په غیر ژوندي او ژوندي اجسامو باندې واردوي. فرض کړئ دغه دایرې ته که وګورئ دغه ځمکه ده، دغه د ځمکې شاوخوا دا د ځمکې حدود دي. نو کله چې په دغه ساحه کې موږ اوسېږو، دغه ساحه کې دغه ځمکې جاذبې قوه پر موږ تاسو باندې څه ده؟ دغه جاذبې قوه واردوي او موږ تاسو خپل ځان ته راجذبوي یا خپل ځان ته راکشوي، چې دغه ساحې ته مقناطیک فیلډ وایي، یا په بله اصطلاح باندې دغه ساحې ته د جاذبې د قوې ساحه وایي یا د جاذبې ساحه ورته وایي، چې په دغه کې هر اجسام چې د ځمکې خواته راجذبېږي یا کشیږي یا د کشش قوه هم ورته وایي په دې ساحه کې. نو کله چې موږ له دغه ساحې څخه بهر لاړ سو، یعنی بیا موږ تاسو دغه ساحه چې ده د ځمکې جاذبې قوه پر موږ تاسو باندې تاثیر نه کوي، یعنې د دغې جاذبې قوې تاثیرات کمیږي. نو لکه څنګه چې ما درته وویله، ما د ځمکې مثال درکړی چې مثلا ځمکه د جاذبې قوه لري او دغه د ځمکې جاذبې قوه چې ده دا په ژوندي او غیر ژوندي اجسامو باندې واردوي. لکه څنګه چې ما دلته مثال درکړی چې په دغه مثال کې موږ دا ځمکه ده، دا د ځمکې شاوخوا چې ده د ځمکې حدود یا دغه د ځمکې باونډري مو ورته ویلی سو. نو هر هغه جسم یا هر هغه دغسې دي هغه باونډري لري، خپل حدود لري. نو همدارنګه مقناطیس هم خپل حدود او باونډري لري. نو کله چې موږ تاسو دغه ځمکه چې کله په دغه ساحه کې موږ تاسو واوسېږو، نو دغه د ځمکې جاذبې قوه پر موږ تاسو باندې تاثیر کوي او موږ تاسو خپل ځان ته راجذبوي یا مو خپل ځان ته راکشوي. چې دغه ساحې ته موږ څه وایو؟ د جاذبې ساحه ورته ویلی سو یا مقناطیسي ساحه ورته ویلی سو. په مقناطیسو کې مقناطیسي ساحه ورته ویلی سو، چې دغه ساحې ته د کشش ساحه هم ویل کېږي، چې تر دغه باونډري پورې د ځمکې جاذبې قوه پر موږ تاسو باندې تاثیر کوي. کله چې موږ له دغه باونډري یا له دغه حدودو څخه بهر لاړ سو، اتموسفیر څخه بهر سو، د ځمکې له اتموسفیر څخه وروسته دغه د جاذبې قوې تاثیرات کمیږي، یعنې دغه تاثیرات له منځه ځي. نو بیا موږ تاسو په اسانۍ سره کولی شو په فضا کې په هر لور باندې حرکت وکړو. چې همدارنګه مقناطیس چې هم دغه رقم همدارنګه مقناطیس هم یو ساحه لري چې دغه ساحې ته مقناطیک فیلډ وایي. نو که چیرې تاسو فرض کړئ چې دغه مقناطیس ته او دغه د مقناطیس یو ټوټه ده او دا د اوسپنې یو ټوټه ده، که دا موږ په لرې واټن سره یو له بل سره کښېږدو، نو په دې صورت کې به یو بل نه جذبوي، یعنې دغه د اوسپنې ټوټه به خپل ځان ته نه راجذبوي. که چیرې دغه د اوسپنې ټوټه موږ آهسته آهسته د مقناطیس ته رانږدې کوو، نو تاسو به یو دم دغه اوسپنه ووینئ چې دا به د مقناطیس ته راجذبېږي او مقناطیس به یې ځان ته راکشوي، چې دغه حالت ته د څه شی وایي؟ یعنې دغه مقناطیس چې ده دغه اوسپنه ځان ته راجذبوي. نو کله چې دغه اوسپنه په یو ټاکلي حدودو کې یعنې یو ټاکلي نقطې ته ورسېدله، وروسته دغه مقناطیس چې ده پر دغه اوسپنې تاثیر یا اغېزې وکړلې، چې دغه د جاذبې اغېزې چې دغه یا دغه نقطې ته یا دغه ساحې ته چې دغه موږ ور داخل سو، دې ته مقناطیسي ساحه وایي. نو په دې شکل سره هر مقناطیس خپله ساحه لري، خپل حدود لري. نو دغه حدود موږ تاسو په سترګو باندې نسو لیدلی، بلکې موږ تاسو یې تجربه کولی سو یا حس کولی سو. که چیرې موږ تاسو د اوسپنې ټوټه آهسته آهسته یو مقناطیس ته نږدې کوو، تاسو به وګورئ چې مقناطیس ته به دغه د اوسپنې ټوټه چې سي یو دم جذب سي، چې کوم یعنې هغه نقطې ته چې موږ ورسېږو یا هغه ساحې ته چې موږ داخل سو، چې په هغې کې مقناطیسي ساحه وي یا د دغه مقناطیس هغه ساحه چې موجوده وي، کله چې موږ هغې ته داخل سو، نو په هغې صورت کې دا چیز ده دغه اوسپنې ټوټه ځان ته جذبوي، چې دغه ساحې ته مقناطیسي ساحه وایي یا مقناطیک فیلډ هم ورته وایي. چې دا په دې شکل سره موږ په خطونو باندې چې دا خطونه موږ په حقیقي دغه کې موږ تاسو نه وینو، بلکې موږ تاسو یې حس کولی سو یا یې تجربه کولی سو. لکه څنګه چې ما د اوسپنې د ټوټې او د مقناطیس مثال تاسو ته درکړئ، چې بیا دغه ساحې د لا ښه تشریح کولو لپاره موږ دغه په لایلونو باندې دغه کوو، چې دغه ته خطونه وایي، مګنیټیک لاینز ورته وایي، چې موږ دغه ساحه د مګنیټیک لاینز په اساس باندې څه کوو؟ ټاکو. یعنې دغه حدود چې دي دغه یو مقناطیس یو دې شکل د خطونو په شکل سره یو حدود رامنځته کوي شاوخوا، چې کله یو شی دغه حدودو ته داخل سي، نو مقناطیس هغه ځان ته راجذبوي او دې شکل سره چې ده دې ته د مقناټیک لاینز وایي یا خطونه وایي، چې له نارت څوکې څخه راوځي او
د ساوت څوکې ته داخلیږي. یو مقناطیس دوه قطبونه لري چې یو ته د شمال قطب بل ته د جنوب قطب وایي، چې یو ته نارت او بل ته ساوت قطب وایي. نو په عموما دغه د نارت قطب څخه چې دي مقناطیسي خطونه راوځي په دې شکل سره دوباره دغه جنوبي قطب ته داخلیږي، په دې شکل سره په داخل کې بیرته نارت قطب ته ځي، چې دغه خطونو ته چې وایي مقناطیک لاینز وایي یا مقناطیسي خطونه ورته وایي، چې دا خطونه یو دایره رامنځته کوي، په مجموع کې دغه یو مقناطیسي ساحه رامنځته کوي چې موږ چې دا هم د فزیک له نګاه څخه مختلف خصوصیات لري. د دغې په اړه باندې خورا زیات سوالونه راځي په فزیک کې چې تاسو باید حل کړئ، چې دا بیا وروسته موږ ورته راځو. نو له دې وروسته بیا موږ د مقناطیک ساحه چې د یو برېښنایي هډوکي یعنې د برېښنا انتقالونکي هډوکي د مقناطیس ساحې څېړل دي، همدارنګه پسې وروسته په یو مستقیم وایر کې د مقناطیس څېړل دي، همدارنګه نور زیات موضوعات دي دلته د ماکسویل تھمب رول چې ورته وایي یا د ماکسویل د قانون په اساس باندې چې موږ د دغه لویې ګوتې یا د بټې ګوتې قوانین چې ورته وایي. مثلا دا وایر ده، د دې وایر شاوخوا چې کوم دغه په دې وایر کې چې کوم د برق جریان په دې شکل سره حرکت کوي، نو د ماکسویل د قانون په اساس باندې په دې کې چې ده شاوخوا باندې مقناطیس قوه رامنځته کیږي. نو دغه قوه د دغه تامز رول په واسطه باندې د دغه بټې ګوتې په واسطه باندې چې ده تشریح کړی ده چې مثلا دغه څلور ګوتې چې دي دا د دې معنا ورکوي چې تاسو په دې شکل سره مقناطیسي قوه د دغه وایر په شاوخوا باندې څرخي، او همدارنګه یعنې دغه وایر په شاوخوا باندې مقناطیسي قوه داسې رامنځته کیږي که تاسو وګورئ. او دغه بټه ګوته یا لویه ګوته چې ده دا د برق د جریان ډایرکشن یا جهت موږ ته راښیي چې په دې وایر کې په دې شکل سره جهت ده. نو په همدې اساس باندې دغه ته څه وایي د ماکسویل تھمز رول ورته وایي یا د ماکسویل د لویې ګوتې یا د بټې ګوتې قانون ورته وایي، چې دغه هم موږ وروسته بیا په راتلونکي کې څېړو تاسو ته. همدارنګه له دې څخه وروسته موږ چې د په سولیناید کې د مقناطیس څېړل دي، او د دې ترڅنګ موږ د فلمینګ رایټ ان لیفټ رول چې ورته وایي، یعنې د کیون او راست لاس قانون چې ورته وایي په مقناطیسي دغه کې چې د مقناطیسو کې چې موږ تاسو یې باید ولولو. د چپ او راست لاس قانون چې د په مقناطیس کې دا هم وروسته په موږ لولو چې دا په جنریټر او موټور کې د تشریح کولو لپاره زموږ سره خورا مرسته کوي دغه قوانین. همدارنګه موږ په دې کې بیا موږ الکتریک یا برېښنایي موټور هم لولو چې په هغې کې مثلا د هغې اجزاوې لولو، همدارنګه جنریټر لولو، د جنریټر ډولونه لولو، په هغې کې د جنریټر مثلا د کوم قانون په اساس باندې کار کوي دي. نو په دې شکل سره په دې چپټر کې موږ همدغه مقناطیس او د برېښنا ترمنځ دغه اړیکې څېړو چې د مقناطیس په مرسته باندې څنګه موږ برېښنا رامنځته کولی او څنګه کولی شو د برېښنا په مرسته باندې مقناطیس رامنځته کولی شو، چې دا خورا زیات استعمالیږي دغه مقناطیس د برېښنا په ځینې برېښنایي وسایلو کې، هغه که الکتریک موټر ده یعنې دغه یعنې برېښنایي موټور چې ده که هغه موږ په برېښنایي موټرونو کې یا ګاډو کې استفاده کوو، په زیاتو برېښنایي وسایلو کې موږ کاروو، لکه واټر پمپ کې موږ برېښنایي چې شي ده دغه موټور استفاده کوو، چې دغه په واسطه باندې موږ اوبه پمپ کوو، چې دغه کې چې شي ده دغه مقناطیس او دغه برېښنا په واسطه باندې چې کوم مقناطیس رامنځته کېږي یا د هغې په واسطه باندې چې دغه موټر په حرکت راځي، نو دا دورې څړل کېږي. نو تاسو که غواړئ چې کوایل یا د سمپیچو په اړه باندې، همدارنګه د موټور یا د موټور او د جنریټر په اړه باندې معلومات ترلاسه کړئ، نو دغه چپټر له موږ سره تعقیب کړئ تر پایه پورې. انشاءالله چې ستاسو ستونزې به حل شي او په دې چپټر کې به تاسو خورا زیات شیان زده کړئ چې دا د ټولو دپاره چې ده اړین او ضروري ګڼم. نو زه باوري یم چې دغه چپټر په خلاصولو سره به تاسو د برېښنایي موټور، جنریټر، ترانسفارمر په ویلو کې یا لوستلو کې تاسو ستونزه ونه لرئ. نو کله چې زه تاسو ته دغه جنریټر یا موټور تشریح کوم په راتلونکي کې، نو کله چې دغه نو به تاسو له ستونزې سره نه مخ کېږئ که تاسو چیرې دغه چپټر چې دی مکمل له ما سره تعقیب کړئ او ولولئ او زده یې کړئ. نو دا له ټولو سره مرسته کوي، هغه که د مکتب شاګردان دي په فزیک کې، همدارنګه د فزیک له شاګردانو سره، همدارنګه د برق، همدارنګه د برېښنا د انجینري د لومړي او دوهم کال د زده کوونکو سره مرسته کوي، همدارنګه هغه کسان چې په همدغه رشته کې کار کوي، تکنیشنان دي په بازار کې کاروبار کوي، مثلا لوړې زده کړې ترلاسه کړي، هغې دپاره هم دا خورا مهم ده. نو دوستانو د دغه معلوماتو په شیر کولو کې له موږ سره مرسته وکړئ، همدارنګه د دغه چپټر تر پایه پورې
سره تعقیب کړئ او زموږ د یوټیوب چینل د ګډونوالو د شمېر په زیاتوالي کې له موږ سره مرسته وکړئ. دغه موږ چینل له خپلو ملګرو دوستانو سره شریک کړئ او شیر یې کړئ تر څو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.